د شب قدر پهلوان قلعه روډ د ډیر وخت نه وران ویجاړ پروت دی د کوم له وجې چې ځای ولس د یو شمېر مسلو سره مخ دي. د ځای ولس وینا ده چې اول پرې کار نه شروع کېدو او چې کار شروع شو نو اوس دغه کار د سستروۍ ښکار دی. په دې هکله حیات اقبال حیات یو ریپورټ تیار کړی دی. تفصیل په دغه ریپورټ کې اورو. د شب قدر او پیښور ترمنځ مین روډ د ضلع مومن باجوړ افغانستان ورسک ډیم او مومن ډیم ترمنځ د رابطې برقرار ساتلو لپاره یو اهم روډ ګڼل کیږي. خو د بده مرغه دا اهم روډ تقریبا د 2 کالونه د شب قدر بازار نه تر پهلوان قلعه او تر مسلم آباد نادرا دفتر پورې کند کپرې پروت دی. د څه په وجه چې ګاډي د نقصان سره مخ کیږي، د اکسیډنټ خطرې سیوا شوي دي او ځایي خلک او دکانداران د مختلفو بیماروخ کار شوي دي. په دې اړه د علاقې متاثره خلکو او دکاندارانو خپل تکالیف په دې ټکو کې څرګند کړل. زما مجید ګل نوم دی، زه د پهلوان قلعه اوسیدونکی یم. د دې روډ د لاسه بیمارۍ راته ډېرې زیاتې ولاړې شوې. په موږ یې دا دوکانونه وران کړل، دونه توندي را باندې وکړله چې دوکانونه موږ جوړ هم کړل. اوسه پورې دا روډ زموږ جوړ نه شو او موږ ته ډېر تکلیف. زموږ کاروبار ته بیخي ولاړ دی، دوکان نه شو لرې کولی. د دوړو ډک دی، راشه دا ماشوم وګوره، د پوز او سپېږمو ته وګوره، ټول د خاورو ډک پاتې. او موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ ته دا روډ چټ پټ جوړ کړي شي. زما نوم محمد طاهر ګیګاني اډوکیټ دی، د پهلوان قلعه اوسیدونکی یم. په دې سړک باندې ډېر وخت کار شروع دی. تقریبا د تیرو ګورنمنټ ویجر د 2018 الیکشن نه مخکې پوره شو، خو د هغې نه پس دا 3 کاله نور هم مزید واغېستلي او لږ کار پکې کېږي. خو خاص زموږ د پهلوان قلعه روډ چې دی او دا شب قدر نه واله تر باجوړه پورې افغانستان پورې یو هایوې ده، په دې کې دا روډ خراب دی، کورونه نه جوړېږي. جوړه ده نور د دې کورونو د نکاسي چې وګورې هغه هم د دې کار د وجې بنده ده. زموږ حکومت دا بیل چې څو نظر کېدي چې په دې باندې دا کار وکړي. موږ خو چې سهار راځو او دې سړک کې ودرېږو نو که کپړې هم پاکې اچولي، که سپلې هم پالش کړي، هغه ټول واپس خیرنې شي. او که نه وي نو چې زموږ میونسپل کمیټې سره چې کوم دی چڼقو کېږي چې روزانه په دې باندې چڼقو کېږي نو ډېره بهتره خبره به وي. د علاقې خلکو او د بازار دکاندارانو د متعلقه ټیکدار او حکومت نه علاوه د اے سی شب قدر او منتخب امینه او ام پی ای نه د دې 9 کیلومتر روډ زر تر زر د جوړولو غوښتنه کړې ده. حیات اقبال حیات، ریډیو اباسین نیټورک.